بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ډېر محترم ورونو، دا کومه وظیفه چې تاسو په دې تمنیل باندې وکړه، یقینا چې 100% ګارنټۍ سره دغه وظیفه کار کوي. دا وظیفه که یو انسان په لونګو باندې ووایي نو الله جل جلاله به یې محبوب د ده په عشق کې بېقراره کړي. داسې مبارکه وظیفه د الله جل شانه اسم دی چې دا د الله جل جلاله د اسم دونه پاور دی چې د دنیا په هر یو ګوټ کې دا اثر او عمل کوي. تر دې پورې که یو انسان د سمندر په منځ کې هم اوسیږي او دا وظیفه او د دې وظیفې د صحیح کولو طریقه چې درته ښیم، کوم په دې طریقې سره وکړې که د سمندر په منځ کې هم اوسیږي خو هغه به د ستا په عشق کې بېقراره شي، یکدم به بېقراره شي. که یو انسان د دې وظیفې د اغشتلو ارزو کوي چې یاره دا وظیفه دې ما ته په اجازت سره میلاو شي، نو د دې د اجازت صرف یو عمل دی چې دا ویډیو د سر نه تر د آخره پورې وګورئ. د دې وظیفې بیا تاسو ته مکمل اجازت دی. هغه وظیفه راځي د وظیفې کولو صحیح طریقه درته ښیم. هغه وظیفه د یا ودود وظیفه را. د دې وظیفې د صحیح کولو طریقه دا ده چې یو لونګ به راواخلې او د ماسخوتن د منځه نه پس به د پاکۍ په حالت کې د قبلې طرف ته مخ کړئ او په یو پاک ځای کې به کښېنئ او بیا به یو ځل درود ابراهیمي شریف ووایئ: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. دغه درود شریف تر د آخره پورې ووایئ. بیا به 500 ځله یا ودود وظیفه وکړئ او بیا به یو ځل درود ابراهیمي ووایئ او په دې لونګ باندې به شف کړئ، شف یا کف وکړئ. بیا د هغې نه پس به یو ځل درود شریف ووایئ او 3 ځله به د خپل محبوب نوم واخلئ او بیا به یو ځل درود شریف ووایئ او بیا به په دې باندې 3 ځله شف یا کف وکړئ په دغه لونګ باندې او بیا به دغه لونګ راواخلئ، د ماچس په یو تیلي باندې به وسیزئ. د ماچس په تیلي باندې سیزئ که یا په لیټر باندې سیزئ، ها که په هرې طریقې سره سیزئ خو سیزل مقصود دی. بس د دې عمل کول دی چې محبوب به یکدم د ستا په عشق کې بېقرار شي. نو ډېره زیاته مبارکه وظیفه ده، هر چا ته د دې اجازه شته دی، لیکن د یو خبرې وضاحت ضروري دی چې د غلط ارادې دپاره چاته هم اجازت نشته دی. که صرف خالص د الله د رضا دپاره محبت مقصود وي مکمل اجازت دی. ها که چېرته چا د غلط کار یا د غلط ارادې دپاره دا وظیفه استعمال کړه نو هغه ته زموږ له طرف نه هېڅ چې دی اجازت نشته دی. البته دا نوم ډېر زیات پاک نوم دی، یا ودود نوم ډېر مبارک او پاک نوم دی. نو که چاته په دغه دوران کې یعنی که د غلط کار دپاره دغه وظیفه کوي څه نقصان ورته ورسېدو نو موږ به ذمهوار نه یو. او که دا جایز کار دپاره چې یو کس په خپل محبت کې مبتلا کول غواړي نو که همدا وظیفه هم په دې ترتیب سره وکړی شي نو پاورفل وظیفه د 100% په ګارنټۍ سره محبوب به ستا په عشق کې بلکل بېقراره شي.